ګرانو پښتنو د دې مووی پیله پارټ ما ایکسپلین کړو دا د دې مووی دویم پارټ دی کو دا ویډیو د باندې خو لګی نه زه به د دې دریم پارټ هم تاسو د لپاره ایکسپلین کوم د مووی د مزه د لپاره تر موهی در اخره پورې ضرور وګورئ دا ډیره زبردست مووی دی د پریانو په باره کې انسانان او د پریانو څنګه دشمنان وي چې خپل د دنیا نه د پریانې ختمي راځي چې ویډیو وګورو نو کتون کو یو ځل ډېر په مس کې موجود یو د پته نه دا ډار کښ لګي دا پریانو د انسانان ډېر بهرمي سره مړ کوي او دا دی ولې مړ کوي راځي د دې پته به موږ په دې ویډیو کې لګي کہانی شروعات د دې ځنه کېږي چې دا ډار کښ یو یتیم خانه ته راغلی او د دې اراده د یتیم خانه هډ ماستر مړ کولی اخر کار دا ډار کښ ولګي د یتیم خانه هډ ماستر د ډېر زیات بهرمي سره مړ کی چې کله فایل تر دې خبرې پته ولګي نو هغه پورن یتیم خانه ته راشي او هغه دا وګوري چې د یتیم خانه هډ ماستر ډېر بهرمي سره مړ کړي دی دلته کې فایل وکړه لږ مخ د لار شنو دلته کې د یو جناور د خپل نشانونه ملاو شي دلته کې فایل بیا د جناور د خپل نشانونو طرف ته روان شي د هغه بازاري او تخانه ته ورسي فایل چې کله کتل لار شنو د یو جناور आवाजونه راتلل شروع شي او په دغه ځای کې د فایل لومبه ځل باندې یو جناور ویني دلته کې جناور کله د فایل ویني نو د هغه د طرف ته د مړکول په اراده باندې روان شي فایل چې دا وګوري د خپل تمانچه راوالي او په دې جناور باندې ډزې شروع کی په جناور باندې د تمانچه ګولې اثر نه کوي چې کله د تمانچه کې ګولې ختم شي د خپل تمانچه ریلوډ کوي هغه جناور د غزنه و تختی په دې کې د فایلو ته په پوسوم ملاوي شي چې هغه د یتیم خانه د هډ ماستر وي په دې کې د فایلو حیران شي چې د جناور زول مړ نکړم او د هیڅ پشانتي د جناور د هډ ماستر پر پوسولې رو باسلې ده او بل طرف ته موږ په بلیک ریون کې میګریټ وینو چې هغه خپل قابلیت ثابت کولو لپاره د پولیس سټیشن نه جنډر راوړي هغه په ذریعہ هغه بلیک ریون کې شامل شي په دغه ځای کې د بلیک ریون لیډر ډیلا راشي او هغه دا خبر وکړي چې زمونږ ټول مال پولیسو نیولې دی د دې مطلب دا دی چې زمونږ په مس کې څوک مخبر دی هغه مخبر زمونږ ټول معلومات پولیسو ته رسوي دا و چې پتا شو کې کوم مخبر دی هغه خپل راوځي حکم ناراضي ولې چې هغه ته پته راځي دلته کې د مخبر سزا صرف او صرف مرګ دی او بل طرف ته د فایل هم پریشان وي چې دا جناور چې څوک مړګي دغه په پوسولې راو باسي دې په سم مقصد وي نو د دې خبرې د معلومات د بار دا په میلا پسې راشي او داغه نه تاسو وکي او هغه د فایل ته و چې زموږ د پراچین کہانیانو په کتاب کې یو جناور د ډارکیش دغه ذکر شوی دی هغه د دې ټوکرو د جسم یو ډانچه جوړي بیا د دې پړپوسو په ذریعہ باندې پاکه ټانچه کې یو تور خطرناک شکتی پیدا کوي فایلو چې کله د دې خزي خبره ووري نو هغه د دې په خبرو باندې بالکل هم یقین ناراضي او دا غزنه لاړ شي طرف ته د ایف ټي وی د سلنګوس په خطا د دروغ ناټک کوي زه خپل جوړ لپاره ډیره زیاته پریشان یم او په حقیقت کې د خپل په خپل کې ډیپ کړي نو مستر دې خبر یقین دلاو کې د لوګربین جون غوا کړي دي اخته د وجه لوګربین چې کله د اپسلون د مشاورت په ځای کې خپل رائے ورکړي نو هغه دا خبرو کې فیچرز او پریانې موږ نور نشو برداشت کولای په دغه دوران کې د اپسلون خپل غوسه برداشت نه کوي ډیره پاسي او لوګربین ته پوښتنه کوي چې تا زما زوی کم ځای پټ کړل دي ډیره پاسي په لوګربین باندې حمله کوي د مړکولو کوشش وکړي دې کې اف ټي وی د اپسلون او د لونګرمن په مس کې ورن راوستو کې کامیاب شي او د دې نه بعد د اپسلون له نور هم غوسره ولې وخت و چې لونګرمن موږ د باره کې دومره په اسانه نه وي ترڅو پورې ته گرفتار کړي نه وي هغه نه مت بده موږ زموږ د ژوند باره کې رښتیا خبره وکړي بل طرف ته په بازار کې فایلو ته ویګنټ ملاوي شي فایلو ویګنټ ته سمجھاولو کوشش کوي چې ما تعالی دوکان نه درکړي او دا ویګنټ د ته ډیره زیاته غوسه وي فایلو هغه باندې پری دی او روانه شي کله چې دا دوه خبره کوي نو د بلیک ریون یو کسل ته ولاړ چې هغه د دوه په خبرو باندې ویني دینه بعد فایلو په ریسپیکټ په چې دوه مړه جدا جناوران راوړي ریسپیکټ پوه شي چې دا ډارک کیشر جناور ولیدو د دې ډارک کیشر وسوم یقین ناراضي چې دا ډارک کیشر د مړه انسانانو د ټوکړو نه جوړ شوی دی فایلو ریسپیکټ ته چې تماله هم یو ډارک کیشر جوړ کا ریسپیکټ فایلو ته چې ډارک کیشر ته د یو مالک ضرورت وي چرته ماته له ډارک کیشر جوړ کو نو دا په یاد ساتي چې هغه بستا د مرګ پورې بیا ستا سره پاتې کیږي فایلو د خپل د سوالونو جوابونو په تلاش کې چې د کمې د وجې دا د ریسپیکټ خبره ومني دې نه بعد ریسپیکټ یو جادو کوي او د فایلو ته چې ته یو څو ورځې بعد مال دوباره هم راځي بل طرف ته ډیلا ته پته ولګي چې ویګنټ د فایلو سره خبرې کولې هغه د وجې دا وایي چې ویګنټ د پولیسو مخبره ده ډیلا ولګي د ویګنټ په وزر باندې چاړه کیدو د کټ کولو خبره وته وکي ډیلا ته چې په ما باندې یقین وکړه زما د فایلو سره هیڅ قسمه تعلق نشته یا وته کته مخبر نه نو ته به دا خبره نن په ثابت کړي او ته به هغه مخبر نسی مال به راولې او چرته تا مخبر را پیدا نه کونو دا بیا سوچو چې دا وستا اخري موقع د دینه بعد وته دستا خیر نه تا به زمړ کومه بل طرف ته مونږورو چې بنگلور د خپل لور صوبې سره لګي خبرې کوي چې په دې کې پولیس راشي او د گرفتار کی وای نسی او د اپسلون مخې راولي پولیسان چې د څنګه د اپسلون مخې راولي هغه د ویني نو هغه لګي په باندې د سپېړو باران شروع کی دین ډیر سره بعد د اف ټي بي د لونګربین خواله راشي او دا وګوري چې یاره د خو ډیر زیات وهاله دي او ډیر زیات خوښ شوی دی دا د لونګربین ته و چې ما تعالی د درد وای راوړی دا
لونګربین چې کله دا اوس کې دغه نه بعد د مرشي چې باغ دوای کې دې زخره چولي کله لونګربین مرشي نو دا بار تروزي په دروغ باندې چې شروع کی او څلون ته چې تا به ګنلو دومره والو چې هغه مړ شو دا څلون ته چې د مرګ نمک هغه ماته چې هغه جون په کم ځای کې پټ کړی دی او بل طرف ته په فایلو پسې ټورملین راشي هغه ته وی چې ویګنټ په مصیبت کې ده د بلیک ریون ټول معلومات چې کم مخبر تعالی راکړي ک ویګنټ تاغه مخبر باره کې نن پته ونه لګول نو ډیلا به ولګي ویګنټ وزیر بکټ کې او بیا به مړ کی ویګنټ د بچکولو د فاره فایلو دی ته وی لیک ریون معلومات مو لکم مخبر راغی هغه ډیلا خاص سړی هملین دی دینه با ټورملین راشي او ډیلا ته وی چې کم سا خاص په بدر دی هم حق سات رستونی مار دی نو ډیلا ویګنټ ته وی چې تلار شو د هملین مړکا ویګنټ چې کله دا خبر اوري نو دا په هملین پسې راشي هغه په خبرو کې مصروفه کی دې کې چې ویګنټ خپل خنجر راوړي په دې هملین باندې څنګه حمله کوي نو هغه ته د دې خبرې پته ولګي دې کې د دوه په جګړه ورشي ویګنټ د هملین د مړکولو کوشش کوي دا هملین هم په جګړه کې ډیر زیات تکړه او هملین دا کوشش کوي چې زه ویګنټ لاندې گزاره کما ویګنټ په دې خبره باندې پوه شي او هغه د هلمن له پاسه راشي د په وزر کې چاقو منډي وځي هملن کده گزار چې ویګنټ په دې پسې ښکته راشي نو د هملن ولګي په دې باندې په شا باندې حمله وکړي چې څنګه هملن ولګي دا ویګنټ مړکای کې مکمل فایلو راشي په هملن باندې ډز وکړي مړی کی او بیا د دوه ورګي د هملن لاش په یو ځای کې گزار کی د دې نه بعد فایلو د ویګنټ معافي غواړي چې مال ته د دروغ ویل نو پکار دا غزنه لاړ شي د دې نه بعد ویګنټ ولګي ډایلاله د هملن هغه وزیر راوړي ورکی ډایلا د دې نه ډیر زیات خوشاله شي او دې ته چې نن بعد پته د هملن بځای کار کوي او په بل ورځ باندې فایلو د ریسپیکټ خاله راشي ریسپیکټ د ډار کشر وخی فایلو چې کله دا وګوري نو د بدی خبر باندې یقین راشي چې د انسانانو د ټکړونو یو ډار کشر جوړېدای شي او ریسپیکټ فایلو ته دا خبر وکړي چې د ډار کشر خپل دماغ نه دی د خپل مالک نوکر وي په کوم ځای کې چې ډار کشر ته سره ښکاری نو هغه د مالک ته هم رخکاری دینه بعد ریسپیکټ د فایلو په مخامخ د ډار کشر درې ټوکړي کی ریسپیکټ د فایلو په مخامخ د ډار کشر درې ټوکړي کی او د ډار کشر بیا هم ژوندې وي ولې چې په دې کې د فایلو عيش ملاو شوی سو پورې چې فایلو ژوندې وي نو د هغه پورې د عيش هم ژوندې وي د دې نه بعد فایلو راشي او پر سرجن ته وایي چې هډ ماستر او د ایشلاین قاتل دواړه یو دی او د ډار کش باره کې څه ونه ویل چې ته پته چې زما په خبر وڅوک یقین نه کوي او د افیسر ته وایي چې د ډار کشر هغه مالک یعنی چې هغه قاتل را پیدا کا فایلو صرف د افیسر ته د ډار کش باره کې خبر وکي د دې نه بعد بیا یتیم خانه ته واپس راشي او د ماستر هونه د هډ ماستر او د ایشلاین باره کې تاسو وکي خو دغه ته جواب کې وی چې ما ته پته نشته چې د دې دوه په आपस کې څه تعلق او د دې دوه आपस کې سره رابطه وا چام نکړی دي د دې نه بعد فایلو کمرې تراشي چې د څنګه کمرې تراشي نو ته خپل بچپن را یاد شي چې د بچپن هم په دې ځای کې تیر شوی دی د دې نه بعد ته احساس وشي چې د ښکاری هډ ماستر څخه خبرې پټې کړې دي او دې واپس په هون پسې راشي او هډ ماستر باره کې ته پوښتنه وکړي فایلو چې کله د هون ډېر زیات مجبور کی چې نه ته ما ته وایې نه دا هون ته و چې دلته کې یو بدنام کور دی چې هډ ماستر به اکثر هلته کې تلو راتلو واخو کور دلته کې ډېر زیات مشهور و فایلو چې کله دا خبر اوري د ډېر زیات حیران شي خو د التنه لاوان شي بل طرف ته د لونګربین د مرګ نه بعد د لور صوفي د خپل پلار په سیټ باندې راشي دراتلو سره د پریانو باره کې بده خبري شروع دا و چې کم کار زما پلار پورونه کو هغه وځه پوره کوما د دې نه بعد دا و چې موږ د اوسه پورې پریانې برداشت کړي خو د دې نه بعد به موږ پریانې نور نه برداشت کوو به د خپل مزنه د دوه نام نشان ختمو د دې د وجه هلته ډېر خلک د دې مرګري شي او د دې لپاره تاړیانې بجاو بل طرف ته فایلو پرو کې هغه کور تراشي چې کم کور ته هډ ماستر اکثر تلو راتلو هلته کې د ماهرانه د هډ ماستر باره کې تاسو وکړي او ماهره د ته دا خبر وکړي چې هډ ماستر به اکثر د جنکو په ورځ باندې دلته کې راتلو هغه بدل کې د پریانو د پرانه بلکې د ډاکټر مویل سره په ملاوي دوله راتلو دا د دونه بعد فایلو په ډاکټر مویل پسې راشي ډاکټر مویل ته چې ما هډ ماستر به یو بل سره مینه کوله زه او هډ ماستر به کله کله مونږ دلته په دې غلو کې په پټه ملاوېدو چې چېرته مونږ باندې څوک شک ونه کړي هډ ماستر او ایسلین ډېر وخت مخکې نه یو بل پیژندو د نن تقریبا 10 کاله مخکې به هډ ماستر دلته کې د ایسلین سندرې اورېدو راتلو فایلو د ډاکټر منیل ته ردی خبرې یقینداني وکړي چې ستاسو راز به همیشه یو راز یو د تلو نه بعد ډاکټر منیل عجیبه غونته کې اوازونه واوري چې کله لاړ شي وګوري نو هغه یو ډار کیش شي چې هغه د مړ کولو لپاره راغلی هغې نه بعد د ډار کیش ولګي ډاکټر منیل هم ډېر بېرحمۍ سره مړ کړي او بل طرف ته موږ ګورو چې فایلو یو خوب ویني چې په هغې کې هغه یو وړوکی ماشوم وي ایشلین راشي په خوب کې دته ګانا اوري حقیقت کې د فایلو د دې ایشلین زوی د دې خبرې پته ته په دې خوب کې ولګي او بله ورځ باندې د فایلو د ډاکټر منیر کور ته راشي او دې ته وګورو چې د ډاکټر منیر هم پړبوز غیب دی دلته کې افیسر لیکي خپل کیپټن ته دا خبره منیر به د پریانو وزیر کټ کول او د هغو بناوټ به د عام انسانانو په شان دی جوړاو چې ډاکټر منیر د فایلو سره کړی دي بل طرف ته د بینګ لونګن اخري دار او دغه اخري رسم ادا کولو له خلک راغلي صوفي هم دا ظاهر کوي چې دا د خپل پلار په مرګ باندې ډیره زیاته خفه ده په حقیقت کې دا صوفي د خپل پلار نه ډیر زیات نفرت کوي
خپل د پلار زی اغستو د پاره د دروغ نه اٹک کوي جون بره ولاړې د ارسه ګوري صوفي چې وګوري نو صوفي د تويخ کتر راشه او د توي چې ما ستاسو لپاره یو افر راوړی دی فور توي کوم دوه چرته یو ځای کار شروع کړو موږ دوه ته ډېر زیاته فائدہ وشي خو جون توي چې موږ تازه کوي ځای کار نشو کولای چې تاسو پر زموږ دشمنو کو په دې حساب باندې وګورئ نو ته هم زموږ دشمن نو صوفي توي چې ته زموږ پلار نه غوا کړي او بل طرف ته موږ ګورو چې فایلو د خورشه یو جنۍ چې د غیر د غي په کور کې وي فایلو د جنۍ خو راشي او دې ته خبر وکړي چې په دې خار کې دا کم مرګونه کیږي ما د ښکاری چې د دې سره څه کریکشن زما سره دی ولې چې زما مور ایشلین وا او چې کله ورکه ماشوم د ډاکټر منیل زما وزیر کټ کړل زما بناوټي د انسانانو په شانتي جوړ کړي دي چې په ورګالي کې کله زما مور مړ شو نو زما پرورش د یتیمخانه دی هډ ماستر کړي دي ځنیم انسان یم او نیم په یم او د دې راز باره کې صرف د درې کسان خبرو چې قدر وړ ډېر به رحمي سره مړ کړو چې دا خبره کله وور نو دا ویری یو ته چې پاسه زما د کور په دې ټیم باندې وځه طرف ته مونږ چې وګنټ روانې نو اچانک دې خپل لایبرری ملاو شي نو دا په پټه باندې والو زی او هغه لایبرری ته دنه لاړ شي وګنټ چې کله لایبرری ته دنه لاړ شي دا وګورو چې هغه ټوله لایبرری بدل شوی دا اصل کې انسانانو د خپل مطابق جوړ کړی دی وګنټ چې کله دا وګورو نو دې لړې رجات خوشور شي او دا په چغو باندې شروع بل طرف ته مونږ چې د پی او سو کسان روانې په لارې باندې احتجاج کوي یو انسان راځي دا پی ډیر بد دوی په چې کله دا وګوري نو د ډېر زیات خوشور شي او د دوی چې کوم لیډر یې هغه ته وایي چې اوس په دې ټیم کې په قلار شدا موقع نه دلته کې انسانان ډېر زیات دي بل طرف ته مونږ چې سپیټر بیرک د ډاکټر مونیل ته کیس باره کې مورا پسې راشي او ته دلته کې پته ولګي چې زمانه مخ کې فایلو هم دلته راغلی وو چې کله دا خبر اوري نو سپیټر خپل کیپټن پسې لاړ شي او د ټوله خبره وکړي چې د ډاکټر مونیل د مرګ نه مخ کې فایلو په مورا پسې تل او د دې باره کې ته جانچ پړتال کړو او د دلته کې کیپټن ته دا خبر هم وکړي چې فایلو لګیدل ډارک شری لیدل دي نو په دې کې د بل انسپکټر دا خبر وکړي چې ډاکټر مونیل د مرګ نه مخکې فایلو د پوښتنه ولیکو د دې نه بعد کیپټن دوی ته وایي چې د نن نه بعد فایلو څه کار کوي چرته زیرو چا سره ملاويږي ټول باره کې معلومات حاصل کړي بل طرف ته په لایبرری کې ویګنټ ډېر زیات غوسه وي او کم خلک چې لایبرری کتول راغلي نو ویګنټ په خپل غوسه سره غټول وسغلي بل طرف ته مونږ ورو چې پیرسفیک پسې ډارک ایشر راغلي او دام راکې چې کله ډارک ایشر د دې خو راشي دام راکې نو د دې سترګې چالو شي ولې چې دا یو خو ویني نه بعد ریسپیکټ افټی ته وایي چې ما د ښکاری زما مرګ ډېر نزات نږدې دی افټی د ریسپیکټ ته وایي چې تم غبراويږي د دې ډارک ایشر د رکاولو بس نه اصل ضرور وي دا ریسپیکټ ته وایي چې مونږ مرګ له دوکانو شور کوله په خاص طور باندې چې هغه مرګ د ډارک ایشر بلاسو لیکل شوی د دې نه بعد پولیسان راشي دا ویګنټ گرفتار کړي او د دې ټولو باره کې فایلو ته هیڅ پته هم نه وي هغه د ایشلند معلومات لپاره دلته په یو کس پسې راغلی دا کس د فایلو ته و چې ایشلند ډېره مشهوره سندرغاړې وه وخت لپاره هغې هر څه پرېښود د دې ځای نه تللې وه او د هغې نه بعد د ایشلند یو زوی شوی فایلو ته دلته کې د خپلې مور ایشلند باره کې څه ډېره زیاته معلومات حاصل نه شي دلته چې کله دا دواړه خبرې کوي نو انسپکټر بیرک دا دواړه په خبرو باندې ویني او بل طرف ته یو سرجن لاړ شي او د قرشیان ته تپوس وکړي چې تا فایلو د کور نه ولې وباسو او دا ورته د دې نه بعد هغه ټوله کیسه بیان کړي د دې نه بعد انسپکټر بیرک او سرجن راشي کیپټن ته ټوله خبره وکړي چې فایلو یو ملاوټي دی او د مور ایشلین وا او موږ ته داسې ښکاري چې ډاکټر مونیل ایشلین او هغه یتیمخانه هغه هډ ماستر دا درېونه د فایلو مړ کړي دي ولې چې صرف دې درېونه د فایلو د ملاوټي حقیقت پته وا فایلو به دا سوچ کړي چې زما د راز چته پته ونه لګي د دې لپاره لګیدل دي د درېونه مړ کړلي هغه نه بعد لګیدل د ډارک ایشر باره کې د دروغ او افواهانې پیلو کړلي کیپټن چې کله دا خبر اوري نو دا ولګي د فایلو د گرفتارو حکم دوته ورکړي بل طرف ته مونږ ګورو چې فایلو د اجرا کورت ته راغلی او دا غنه د ایشلین باره کې معلومات کوي هغه فایلو ته دا خبرو چې ایشلین ډېر وخت دلته کې زموږ سره پاتې شوی و کله ډاکټر مونیر دا غي د زوی پرون کټ کول او هغه بوتل ونه هغه ډېر زیات خبره او جړلې دینه بعد فایلو د دینه د خپل پلار باره کې تاسو کې خدا ته په جواب کې چې ساره پلار باره کې وسه پوره مونږ ته ایشلین یو خبره هم نه کړې فایلو چې دا خبره اوري ډېر زیات خپشي په دغه ساعت کې پولیسان راشي او دلته کې گرفتار کړي په والو باندې گاډي خواله بوزي د دې سره د دویم پارت په دغه کې ختميږي بس آیا فایلو خپل ځان څنګه بیګونه ثابت کوي او د خپل پلار څنګه ملاويږي او د ډارک ایشر زناور مالک څوک دی او هغه ولې د فایلو ټول قریبي کسان یو په نمبر باندې بیرمۍ سره مړ کوي او د دې شاته څنګه خبره خدا د دې نه بعد موږ دا هم ګورو چې فایلو به د ډارک ایشر مالک څنګه را پیدا کوي کنه دا فایلو په خپل د ډارک ایشر شکار جوړیږي دې ټول خبرو پته موږ د راتلونکي ویډیو کې پته لګي هغه د راتلو پورې دا ټول کتونکو زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او د درېمه برخه